سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ازبکستان له افغان طالبان سره په اړیکه کې دی څو دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې په موخه خبرو ته چمتو کړي. دغه مطلب د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې څرګند کړه او زیاته کړه چې د هیواد یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي څو له افغان چارواکو سره په همغږۍ د دوی غوښتنې پاکستانیو مقاماتو ته ورسوي چې له افغان سولې بهیر سره مرستې وکړي او پر طالبانو جدي فشارونه راوړي. حمدالله محب په دې ناسته کې چې تېره ورځ په دفتر کې ترسره شوه له افغانستان سره په بېلابېلو او په ځانګړې توګه سولې، اقتصادي، سوداګرۍ او ترانزیتي برخو کې د تاشکند له مرستو مننه وکړه. له دې سره سم افغان حکومت باید له پاکستان سره خپلې سیاسي اړیکې وځنډوي. د ولسي جرګې غړي وایي د جنرالانو او اغیزمنو شخصیتونو زنځیرهیي ترورونو ته په کتو اړتیا ده چې حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. بلخوا د دغې جرګې مشر وایي دوی به د وروستیو پیښو په تړاو د دوشنبې په ورځ لوړپوړي امنیتي چارواکي استجواب کړي. د هلمند یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې د رای ورکړې تر ورځې راوروسته هم په دې ولایت کې یو زیات شمېر رایې کارېدلي دي. دوی تېره ورځ په لښکرګاه کې په یوې خبري ناسته کې د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مسؤلین په درغلیو او یو شمېر نور ځایي مسؤلین په دې بهیر کې په لاسوهنې تورن کړل. د دوی په وینا د هلمند ټاکنو کمیسیون د رای ورکړې بهیر له بشپړېدو وروسته د رای ورکوونکو شمېر څه باندې 53,000 اعلان کړی و خو اوس دا شمېره څه باندې 60,000 ته رسېدلې ده. له دې سره سم د هلمند د ټاکنو چارو مسؤلین بیا وایي مخکیني ارقام لومړني او تخمیني وو خو اوسني ارقام چې د رای ورکوونکو شمېر څه باندې 60,000 ښیي وروستي دي. په اول قدم کې د ټاکنو کمیسیون د رئیس خپله خبره دا وه چې 53,021 رایې په هلمند کې کار شوي دي خو اوس دغه اندازه دغه ارقام ورځ تر بلې ډیریږي. هیڅوک باید په دې رایه کې لاسوهنه ونه کړي لکه نن چې موږ اورو چې مخکې 53,000 وه اوس 60,000 ته رسېدلې ده. شاید د ارقام لوړ شي. په نادعلي ولسوالۍ کې داسې درغلي سوې ده چې پولیس ګمارل سوي دي. بدبختانه وم چې ټول ولسونه او موږ دغه ځوانان مشران د هلمند د ټوله پښیمان دي چې کاشکې نه وای راوتلي دې پروسې ته. اوس د هلمند په برابر باندې انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په هغه ورځ باندې موږ تخمیني ارقام ویلي دي. د والي صاحب سره چې پریس کانفرانس ورکړي ما خپله ویلي دي ځکه چې دا اوس د انتخابات زما نه دي چې ما ویل چې دا مطلق 53,000 دي. په ورته وخت کې ټاکنیزو کمیسیونونو له پاکو رایو د ناپاکو رایو د بیلولو بهیر پیل کړی دی. ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون مسؤلین وایي هغه رایې به بې اعتباره وپېژندل شي چې له بایومټریک پرته کارول شوي دي. او د برېښنا 14 تښتول شوي تخنیکي کارکوونکي په لغمان کې آزاد شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان 8 ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري تښتول شوي وو چې بالاخره تېره ورځ په بادپخ ولسوالۍ کې بیرته آزاد او کورنیو ته سپارل شوي دي. د نوموړي په وینا دغه کسان د سیمې د سپینګیرو او قومي مخورو په منځګړیتوب آزاد شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.